ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دغه میاشتې د دې قیدې په مناسبت مې د بیت الله شریف تاریخ د تیره جمعه بیان کړ او مې د ویلو چې راتلونکي جمعه کې به د بیت الله مبارک برکات ته بیان کړ. قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي ان اول بیت وضع للناس، لومبی کور چې الله د انسان د پاره مقرر کړی دی او جوړ کړی دی للذي ببکه، هغه دی چې په مکه مکرمه کې مبارکن، الله په خپله فرمایي چې دا د برکت خاوند دی. نو چې الله وایي چې دی کې برکتونه دي او د برکت خاوند دی، نو یقینا د بیت الله نه برکتي کور دا د اسمانونو لاندې او د ځمکې د پاسه چرته نشته. وهدى للعالمین، او د ټول انسانیت لپاره د هدایت مرکز او ذریعه ده. د ټولو نه لوی برکت خیرونو دا دی چې د حج ورسره تعلق دی. حج په عبادتونو کې اهم عبادت دی، څنګه چې روژه او زکات او منځ یو عبادت دی، داسې حجم خو منځ ځان له عبادت بدنی دی، روژه دام بدنی عبادت دی او زکات مالی عبادت دی او حج د دواړو د جمع عبادت دی، هم پکې بدنی او مالی. مالم پکې لګي او لګیم نه، زکات خو لګي پیسې لګي، په حج ډېر به دولت لګي او د بدن هم پکې پورا کړهو دی. نو د دې نور عبادتونو په نسبت د دې اهمیت په دې وجه شو چې دا هم بدنی عبادت دی او مالی عبادت. او د سفر انسان پکې مسافری، د سفر جون ګرانمی، د خزینه د بچون او د قوم نه سړی باری، نو ګران عبادت هم یو عبادت کې چې بنده نیت کوي دا نشته چې الله ته ماته دا آسان کې. او دا حج چې خلق نیت کوي نو دی وی الله زه خو د حج نیت کوم، الله ماته احسان کې او مانه قبول کې. نو دا آسان لفظ چې زمونږ دی علماء لیکلی دی، د دې وجه دا ده چې دا عبادت ګران دی، که ګران نه وي بیا به چا دا نه وي چې راته احسان کې. منځ آسان عبادت دی، وخت پې لږ لګي. روژه آسان عبادت دی، وخت پې لږ لګي. په خپل کور کې کینم در باندې روژه تیریږي، کبار چاته هم نه دی پروا نشته، پیسه دې پې نه لګي. زکات آسان عبادت دی، که څوک یې په خپله نشي کولی د بل په لاس زکات ورکولی شي، خو حج ګران عبادت، لوی سفر او لوی مشقت، د ځوان سړي کار دی، د بوډا سړي کار هم نه دی. نو یو چې بیت الله سره د حج تعلق دی د دې اهم عبادت یو دا برکت شو. ځکه چې سړی لاړ شي حج لا نو دی به خامخا د بیت الله طواف به کوي. که حج تمتع کوي نو تمتع هغې ته وایي چې حج او عمره په یو سفر کې وکړي، نو عمره خامخا د بیت الله طواف پکې راغی. او که حج قران کوي نو بیا پکې عمره ده، نو عمره کې بیا طواف دی د بیت الله شریف. او د عمرې نه علاوه کس حج افراد سو کئی صرف دا حج نتو کی نو بیا طواف زیارت فرض دے، کدا طواف زیارت ان کی نمونزے نکی حج ونشو نو دا فرض طوافونا، واجب طوافونا لکا طواف ودا او بعض مسنون طوافونا لکا یو سڑے طواف لنبیو کی طواف قدوم او یا بعض مستحب طوافونه دي چې د لارشي او د ثواب په ند د بیت الله نه طواف کوي. نو دا حج د اهم عبادت تعلق شو سره دا یو. دویم برکت د عمره تعلق دی وسره. عمره ډېر لوی ثواب لري. نبی علیہ السلام فرمای العمره نصف الحج. وی د عمره
د 2 عمرو ثواب د حج برابر شو. یو عمره چې دیو کړه نیم حج ثواب شو. او یو بل حدیث کې راځي علیه السلام فرمای العمره الى العمره کفاره لما بینهما، وچ یو د عمره دی وکړه او ورپسې د بل عمره وکړه، که په دې مینس کې د نسا ګناهونه شوي د دې عمره سره به ختم شي او برجېږي. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، او چې کوم حج د خدای په نس مقبول شوی نه پکې شرط دی، نو دا هغه خو بل بدل نشته بغیر د جنت نه. نو ګوره عمره څومره لوی اهمیت لري او د دې تعلق هم د بیت الله شریف سره. دارنګه طواف چې سړی تاویږي د خدای د کورونه، نو بیت الله شریف باندې شپږ شل رحمتونه وريږي. په دې شپږ شلو کې شپېته رحمتونه پاغه چا وريږي چې څوک ته طواف کوي، شپېته، او چې څوک وته منځ کې سلويخ پاغه وريږي، او چې څوک وته اسناس دی وګوري نو د خدای شل رحمتونه پاغه نازلېږي. نو څومره اهم عبادتونه حج، عمره او طوافونه د دې ټول تعلق د بیت الله سره دی. د بیت الله نه بغیر حج نه کیږي، نه ته طواف کیږي د بیت الله نه بغیر، او نه بیت الله نه بار عمره کیږي. نو دا یو برکت شو. بل برکت یې رونو څه دی؟ څومره پیغمبران د حضرت آدم علیه السلام نه واخله او تر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټول د خدای د کور د بیت الله ته راغلي، او بیت الله ته سرونه ښکته کړي دي، الله ته سر ښکته کوي، سجده لګوي، خو په طرف د بیت الله شریف سر الله ته ښکته کوي، خو طرف د بیت الله. هر پیغمبر څومره مقدس شخصیت دی، او بیا یوازې دا نه، هر پیغمبر د دې بیت الله نه تو شوی دی او بیت الله نه طوافونه کړي دي، او دا حجر اسود هر پیغمبر خپل کړی دی د بیت الله سره. او هر ابراهیم علیه السلام غوندې شخصیت باندې خدای بیت الله آبادي کړی، سلیمان علیه السلام او دارنګ نور پیغمبران. په سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړی او په ابراهیم علیه السلام دا جوړ کړ. نو که برکتی شي نه وي نو الله به د غټ پیغمبر نه د دې د جوړولو کار ولې غشته دی. بل غټ برکت روح د ټولو نه لوی برکت یې څه دی؟ مونږ چې مونځ کوو نو که څوک په شمال کې دی او که په جنوب کې دی او که په مشرق کې دی او که په مغرب کې دی، ټول به بیت الله ته مخ کوي. او که بیت الله ته د مخ نه که قصدن بل خوا د مخ که سر نه مونځ دی ونه شو ځان دې برباد کړي. هلته کې ټول خلک ته ګیر چاپېره راته وي، د مسلمانانو د اجتماعیت او د وحدت یو مرکز دی. که داسې نه وي نو په یو جومات کې به چا مشرق ته مخ کو، چا به مغرب ته مخ کو، د چا به یو بل ته شا و، د چا به یو بل ته ډډه وه. نو خدای دا بیت الله د مسلمان د اجتماعیت لپاره یو لوی ذریعه جوړه کړه. ټول مسلمانان که غریب دی او که مالدار دی او که مولا دی او که امین دی او که نیک دی او که بد دی او که هر څوک دی، نو دا ټول به بیت الله ته مخ کوي. که کور ولاړې بیا به ورته مخ کې، که جومات کې بیا به ورته مخ کې، که جس کې منځ کې بیا به ورته مخ کې، او چې هلته مخامخ ورته ودرېږي نو سیده به ورته باقاعده خپل شي شخلې منځ به کې، او که معمولي کږلېک ته راغی نو بیا به دلته منځونه شي. هدى للعالمین. دا ټول مخلوق د انسانیت لپاره د هدایت مرکز شو، ټول په متفق دي. او خدای داسې واجب اثر ورکړی دی چې هلته لاړ شي نو که بادشاه دې دوه سپینې جامې به چولي او که ګدا دې دوه به چولي، که بادشاه دې سر به سر توري او که ګدا دې سر به سر توري، او که بادشاه دې او که ګدا دې نه به واسکټ څوک اچوي، نه به کوټ اچوي، نه به پتلون اچوي. چې طواف د عمرې یا د حج کوي نو دې به دقه ځای کې دقه دوه د کفن په جامو کې تاویږي. دا د بیت الله برکت ته چې خان او ګدی یو ځای کړي، یو شان کړي. دا د بیت الله برکت ته چې غریب او مالدار یو شان کړي دي. دا د بیت الله برکت ته چې مولا او امی یو شان کړي دي. دا د بیت الله برکت ته چې ټول خلک په یو لباس کې کړي دي. دا د خدای په حکم دي او سبب بیت الله دې ځکه ما د بیت الله نوم واغش. دا غټ برکت چې اسه وته ګوري او سړی وته پښاو ګوري نو ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر دی. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه او ځل طواف کو، یو خل طواف کو مخې پټو خو ډېر خشته ښکلی طواف پې کو، ډېر په اطمینان. جنید بغدادي وی د ښځې شعرونه وي په اوچت اواز لګیا، د زنانه اواز هسې هم ښکلي وي، نو هغې اواز نور هم ښکلی و، نو دې به شعرونه وي. نو په ما د دې ښځې د اواز ډېر زیات بد ولګېد،
ما وی چې دا خو په طواف کې ته دا په چغه لګې او اوازونه کې आवाज دې ښکلی دی که مخ دې پټ دی په आवाز دې خشته دی د خلکو نظر او د خلکو ذهن تا ته متوجه شو دا ګناه ده یاره بعضې خلک اوس هم هلته کې دا ګناهونه کوي یو څو ګناهونه پکې ډېر کېږي یو ښځې پرده نه کوي کوله او مخ ګرځي وی بس مونږ ټول رور او خور یو رور او خور نشته په دې کې پرده کې د خپل نسبي رور نه به پرده نه کوي او چې مسلمان ټول مسلمانان درونه دي ټول مسلمانان خويندې دي نو چې رور او خور دا نکاح ولې جایز شو بیا رور خور دا نکاح دی ولې بل سره جایز شو دا سه په ذل خبرې دي رور او خور دینی یو بالکل ټیک ته خو ستر پکې پرز دې ستر پکې مخ د خزو ښکاری لیچ د خزو ښکاری اکثر پروانه ساتي یو بل مخې له خامخا ورشي شیطانی اثرات خو پکې شته کنه عبد الله ابن مبارک ډېر لوی سړی تیر شوی دی ډېر لوی محدث هم دی او بزرگم د زمانه تیر شوی دی او رابع بصریه ډیره نیک او بزرګه تیر شوی ده علما لیکي که یو داسې ځای وي چې هلته کې عبد الله ابن مبارک غوندې لوی سړی ناستي او ورسره رابع بصریه غوندې ښځه رابع بصریه هغه نیکه ښځه وه چې هغه پخه به د پیشې وه نو بیا د قرآن د ټکي نه هغه د خولې نه څه نه ایستې که اوبه به یې غوښتې نو د قرآن شریف آیات به یې وې کلوا واشربوا ولا تسرفوا او دا اوبو متعلق آیت به وي نو بچی به پیښو چې دا خو بغواړي که ډوډۍ به ضرورت شو نو قرآن شریف کې چې د ډوډۍ متعلق کم آیاتو نو هغه به وي نو بچی به پوښو چې دا خو ډوډۍ غواړي او که د بل څه به ضرورت نو د هغې مناسب آیت به د خولې نه ایسته نو بچی به پوښو چې د موږ د مور خو دې سیس ته ضرورت دی بې د قرآن نه هغې د خولې نه ټکې نه دی ایستی هر وخت به د قرآن شریف آیت د خولې نه ایسته نو وی که دغه رابع بصریه غوندې بزرګه ښځی او د عبدالله ابن مبارک غوندې او بلکې د هغه نه زیات د عبدالله ابن مبارک په شانتې نیک سړی وي او دواړه یو ځای کې کښېني نو درېیم به ګورې پکې شیطان ناست دی شیطان سړی نه پرېږدي برسیسا څومره لوی سړی او په یو ټکې کم ځای ته ورسو بېغم یې نه کړ نو هلته کې خو خامخې انسان دی او شیطان خپل څنګه چې الله رحمتونه نازلېږي نو شیطان هم زور لګوي نو ښځې پولاو مخ ګرځي مټې ښکاره کړي او د ټولو نه لوی مصیبت نن سبا ښځې چغې م وایي اوازونه هم کوي خلک ورته مخکې دوا به په زوره کوي د خلکو نظر ځان ته راواړي د حجر اسود ته ښځې ورنږدې کېږي په هغه دومره رش کې چې هغه رش چې قسم دی سړي پکې نشي ورنږدې کېدی او د ښځو سر نه لوپټې پروت او د سړو په منځ کې داسې ګیرې شي چې چغې وباسي چغې وایي د مستحب کار کې حجر اسود د یا ښکل که یا د ښکل نه کوم په دې خو څه فرق نه پرېوځي خو که د ښکل که لږ ثوابي کار دی مستحب کار دی د ښکلولو د تقبیل نو هغې سره د انسان سره او سړو سره ځان جنګول خو حرام دي ګناه ده ناپویه نن سبا پکې ویډیو کیمرې دي صاحبه ځان ته یې کیمره نیولې او تصویر به وباسي او طواف به کوي نورو ملګرو ته وي زما فوټو باسه بیت الله ته مخکې او د قصد یې لاس اوچت کړي دوا نه کوي هسې لاس پورته کړي بل وله تصویر وباسي چې خلکو ته دا ریاکاري وکړي وښیي ګورې بیت الله ته مخامخ ولاړ او دا یې دوا کړو عبادت نه ریا جوړه شوه خدای دې د ریا د عبادت نه وساتي نو هرې جینۍ شعرونه وي په اوچت اواز جنید بغدادي و ډېره غوسه راله جنې طواف څومره ښکلی کې په اطمینان سر دې ښکته کړی دی او ورو ورو تاوې په قلال قلال او دا شعرونه په زوره وې نو دا خو ته ښه نه کېده څه خلکو نظر ځان ته ماتی وی ما غوا کې ورسره ودرېدم نو نصیحت مې ورته وکړه دین مسله ورته مې ونه کتل وی ما ورته وی چې خورې ډېر ښکلی طواف کې ډېر مزېدار زما راته خیال دی هغه زمانه کې خو دونه رش نو خو دا اواز د ښځې عورت دی دا ګناه ګټي د ښځې دا اواز عورت دی دا ګناه ګټي نو مهرباني وکړه پټ وایه وی ما ته وی ښځم د هر څوک چې وه وی ما ته یې نیغ وکتل وی ما ته وی ته څوک یې ما وی چې زما نوم جنید دی او د بغداد یم خلکو خو پېژنده چې دا لوی بزرګ دی وی ته د چا طواف کې وی ما ورته وی چې زه د بیت الله طواف کوم د دې بیت الله وی ما ته وی چې ته د بیت الله طواف کې او زه د رب د بیت الله طواف کوم زما نظر د دې بیت الله نه د بیت الله رب ته دی
چې ګوره الله هغه ذات دی چې دا کاڼي ماله دونه د برکت جوړ کړي دي چې زه د دې کاڼو تاویږم. پروردګاره که ته مې چې تولیدې ستا په حکم د دې تورو کاڼو نه تاویږم او د کم ځای نه راغلیم. الله چې ته وې چې تا نه به تاویدم چې هغې کې به څونه خوند و. وی ما وی چې سترګې خو دې راله وغړولې. واقعي طواف هم په دې نیت پکار دی. سترګې خو دې راله وغړولې خو خفه کېږې ما خبره دې ګناه ده. شعرونه یې د ګناه دي. وی جنید د ما دې هم سترګې وغړولې. آینده له به د ما واس په زوره واو نه به اورې چې سړی د بیت الله طواف کوي. دا سوچ وکړي چې دا بیت الله خو یو د تیږو کوټه ده. دا خو د کاڼو کوټه ده. دې کې خو بل څه نشته او یو وړه کوټه ده او دې کې خو نه څه ابشارونه شته او نه پکې څه ونشته. خو دا حکم ما ته د طواف چا کړی دی؟ ولیطوفوا بالبیت العتیق. دا ما ته الله حکم کړی دی. یا الله زه ستا دا بیت نه چې طواف کوم ماله څونه خوند را کوي څومره مزه را کوي. پروردګاره چې ته وې او ستا عرش وې او دته تاویدم نو څومره خوند به کوم. په دې سوچ طواف کول او په دې سوچ بیت الله ته کتل دا بیا د ایمان نښه ده. یو ښځه ده یهودنه او خاوند عیسائی دی. دا ښځه خپله قصه په خپله لیکي. وی زم د امریکې م یهودنه یم او زما خاوند د امریکې د هغې عیسائی دی. نکاح مه شوه. وی موږ د تیلو په یو کمپنۍ کې دواړه نوکران او د تیلو د هغه کمپنۍ د وجې نه یو بل سره تعلق جوړ شوی. واده وشو. وی زمونږ تقرري په جده کې یو د تیلو کمپنۍ وه او هغې کې زمونږ تبدیلي وشو چې هلته لاړ شو. نو وی زه او خاوند مې رالو جدې ته تیلو په کمپنۍ کې. خاوند مې عیسائی دی او د یهودنی. وی جده کې به چې کله مونږ ته وخت میلاو شو یا چوټي به وه نو مونږ به داسې بار راووتو بازار کې به وګرځېدو. د سمندر غاړه ده په جده کې ډېر مزېدار. سعودي حکومت په ډېره زیاتې خوارۍ کړې دي او د سیر او د تفریح دپاره یو ډېر اعلی ځای دی. مونږ به رالو. وی ما به خلک لیدل په دې لارو کوڅو کې چې د خلکو سپین څادرونه ځان نه تو کړي دي لکه لیونیانو غوندې او سرونه یې ښکاره دي او په خپو کې چپل دي او سوازونه هم کوي. دا به مې ډېر لیدل خصوصا د ایرپورټ نه چې دا کم روډ مکې ته دي په دې به مې ډېر لیدل. او ښځې به مې لیدلې چې ښځو به چا تورې بورقې او چا سپینې بورقې او یو شان مخونه ښکاره. ما مې د دې خاوند یو ځل تپوس وکړ چې دا مسلمانانو کې څه نوې فرقه ده او څه مسله ده. ځکه نور مسلمانان خو دلته په دې بازارونو او مارکیټونو کې لګیا دي خپل تجارتونه کوي او دا یو ډله دي هم په دې روډ باندې بسونو کې روان دي او په ګاډو کې روان دي او پیاده روان دي او د سړو یو شان جامې د ښځو بل شان او دوه څادرونه که نه کمیس شته او نه پتلون شته او نه پرتوګ شته او نه بنین شته او سرونه سرتور دي چې دا څه مسله ده. لکه په هر مذهب والا کې خپل خپل ډلې وي. دا په مسلمانانو کې چې څه نوې ډله ده او که څه شي. وی خاوند مې ما ته چې نه دا په دې مکې جدې سره خوا کې یو ښار دی او هغې ښار ته مکه وایي. په هغه مکه کې د دې مسلمانانو مذهبي میله لګي. د مذهب یو میله تهوار چې ورته وایي. نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي هغه خپل مذهبي میلې له او د دوی قانون دا دی چې هغه مذهبي میلې له راځي نو دا جامې چې لکه د سیکانو په یو خاص مخصوص ورځ باندې د هغې خپل یو مذهبي میلې د سیکان دلته ګردوارې ته راځي او پاکستان ته هم پکې راځي او ځای بل دی. نو د هر د عیسایانو خپل ځان له بړه دین په هغې کې یو اختر او هغې خپلو ګرجو ته ځي او هغه خپل اختر او مذهبي تهوار ورته وایي هغه مناوئ. زمونږ خپل اخترونه دي که نه لوی اختر او رکوټه اختر دا زمونږ یو مذهبي تهوار دی مذهبي خوشحالي ده. اپې نو پې وایي ما ته مې خاوند وایي چې دوی دلته راځي د یو مذهبي مرکز دی او چې دوی کله هغه اختر مناوي هغه میله کوي نو راځي او دا جامې چې یو دا مخصوص چغې وي. نو د انګریزان د دې سیر او تفریح ډېر زیات شوقیان دي. انتهایی شوقیان دي د دې سیر ډېر زیات. نو هغه وایي ما ورته وایي چې یاره ځو چې د مسلمانانو دا میله وګورو یا میله څنګه ده. وایي ما ته وایي چې نه هغې ښار ته غیر مسلم نه پرېږدي. واقعي چې ته په لاره مکې مکرمې ته ځې هر ځای نه چې راځې نو بوډونه چې د حرم حدود کله شروع شي نو د مکې د ښار نه بار نو هلته کې غاټ غاټ بوډونه لګولې غاټ په انګریزۍ کې هم لیکلي او په عربۍ کې هم لیکلي ممنوع الدخول لغیر المسلمین چې مسلمان به په دې دننه نه ځي.
نو الته کې د موټر وې د روډ نه ځان له روډونه جوړ کړي نو غیر مسلم پاغي تاویږي او مسلمان دن نه که مدینه شریفې نه راځي دا بلکې مدینه کې نه پریدي د مدینه د حرم الته کې دغه بوډونه لګولې دي نو مکه او مدینه تاغي غیر مسلم بالکل دن نه پریدي وی ما ته می خاون و چې دې ته غیر مسلم نه سره مسلمان دي وی ما وته چې دا سکار دې د دوی چنجامي وته مواچه زمم واچو او دا ما شوق دې د میله خامخا ګول روان بشم نو کې پرې خو دوخه او کې پرې نه خو واپس پر راځو موږ سوج دي خو نو جیل کې هم نه چي وای چې ډېر خاون مم شوق خودم کیمرې مې ځان سره واغشته وی ما دا اغي دا خذو په شان برقه په سر کړه ما ته قصاصانه او خاون مې دا اغي دا احرامونه وتوي ارزه په بازار کې ملاويږي هغه شان جامه واچولا او روان شو د سیل پنیا یو ټیکسي سره خبر او کړه چې مونږ مکه ته بوزه ویلې نه خبر هغه را باندې ګمان وکړي چې دا مسلمانان دي ځکه د امریکا کې مسلمانان تراجي عمره حجونه او شکل کې به خلق التین قسم دې داسې د بیت الله برکت ته تور بم پکینه او سپین بم پکینه خړ بم پکینه او سره بم پکینه لنډي بم پکینه او دبم پکینه بوډا بم پکینه او ځوان بم پکینه عالم بم پکینه او بادشاہ بم پکینه او ټول به یو شانتاوي داس یو بوډا بابا په طواف کې روانو ډېر زیات کمزور ملې ټیټه و داسې کوتک وسره غریب معلومه ده ځکه چې هغه کوتک هم داسې دا زمونږ دا داسې دا پرانده چې سړی یو لرګي ځان تیار کی دغه یو د غریبې کوتک وسره او بالکل ملاټی کې او دې دغه روان دي په دغه باندې په طواف کې او نور غریب اسم نه وي خدا چغه وي چې الله 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 نو ما ځکه کې سوچو کو التړ خلک داسې شکل جوړ کی د سوال لپاره هغه ګرځي دغه شکل جوړ کی نو طواف هم کوي او خلک ول پیسې هم ور کوي نو ما په لخه په شمه دا سړی ارسو کې غریب دی او طواف کې نو ما یو سوریا ل راواغشتل هغه بابا ته مې ځان ورنږدې کا مې چې دا پیسې ولا ورکم چې بابا ته مې څنګه هغه پیسې ورکړې داسې ماتاو قتل او هغه د ما پیسو له دیکا ورکړه او زه پیسو سوال نه ګرځم د سوال نه ګرځم زال لا ګرځم یرا یو چکر دوه مې وسره ول خو ډېر روته نو نشم تلې وسره ډېر په قلار ته او یې مې سړی خو سوال نه دی راغلی نو ما مرګرو ته مې خو مې ردې سړی دا چغه به خدای نه قبلې دا د بیت الله برکت چې دیم ځان ته راښکلی دی دا خوار چې د کم ځای نه راغلی دی او دونه الله د ده زړه کې مینه اچولې چې دې چا سره خبره قدر هم نه کوي او دغه سوال نه کوم ما اسې پیسې ورکولې دونه الله په لکه استغنا پیدا کړل چې هغه اسې پیسې هم نه قبلې اسې پیسې که څوک درکې اعلی ګناه پکې نشته نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پیسې ورکولې عمر صاحب وته وی صاحب مال ملک او زمانه بل غریب له ورکا وی ته والا په خپل غریب له ورکا نو کبر نه دی که څوک چاله هدیه کې تحفه کې پیسې ورکې نو هغه ولا غشتل جیز دی خو هغه په دې وجه وانه غشتل چې کدا زما خپل ګمان دی کدا مال غشتې کې دي چې بل ورکړي بل به ورکړولې نو بس درې نه ځان ساتو مې ده به خدای نه قبلې اوه عبد الله ابن مبارک وای یو ځل د کور سخته ګرمي وای داسې ګرمي وه چې زه د کور نه بار به م نشم وتی نه خلک وتی شو لکه دا روجه کې چې دلته ګرمي وه سخته ګرمي وه وی دا وخت داسې د ګرمۍ چې په دې لارو کوڅو کې او په دې اونو کې مارغان هم پر نه وه داسې ګرمي وه د ګرمۍ کې د مارغان هم بیا پر نه وی داسې ګرمي بس داسې ولکه چې اور راورېږي وی د دروازې نه بار اسې راووتم د دروازې نه بار یو غټه لار و د هغې د خوا کې د ما کور وی چې راووتم نو یو سړی شل دی په خپو باندې او د کوناټو ته ځان له ټوکله پټۍ چولې ده او ځان توخه یو روان دی اوس هم په دې فوټپاتونو که سازو خیالي نو بعضې کسان یې په دې لاسو زور کوي او توخېږي وی چې ما دې شل ته وکتل چې دې خو په دې کوناټو ځان توخی او په لاسونو زور کوي او چې دې مخ ته مې ولو کتل دا مخ یې تک سور دی د ګرمۍ نه تک سور او خولې دې داسې روانې دي چې شول پور دی د خولو نه وی زما پې رحم راغی اکثر دا سړي باندې یو خلک ګمان د سوالګري کوي وی زما پې رحم راغی چې دا سو غریب دی او سوالګری دی او په دې وخت کې دی خو بیا مې پې سو رحم راغی چې د کور ته به بیټک ته دننه کړم او به پیوس کم او یو پوټی به یخ کم ما ودرم دا نیکان خلک پیژني وی ما ورته وی چې
مسافر ویو ما ورته وی چې راځه یو پټې دمشه چرته روانې وی سفر کوم ما ورته چې سفر کې یو پټې راځه دمشه ما سره یخې اوبه وڅښې او چې کله دا موسم مازدیګري شي نو بیا د هغې نه پس به خپل سفر شروع کړي خو زه چېرته وی بیت الله له روان یم بیت الله له ځم او خدایا بیت الله له ځې ته به کله رسې وی ما ورته چې ته راځه بیت الله له به وی ما په دې خپل نه کې وی چې زه به وله د سورلی بندوبست وکړم چې ته قافله کې به یې واچوم قافلې خو ځي که نه او سورلی چې ته اوښ باندې په کرې ونیسم یا سورلی بندوبست وکړم چې د دومره شوق دی نو دی به په هغې کې واچوم وی ما ورته ته راځه خدای به دې بیت الله له ورسوي او ګرمي ده او مازدیګره پورې یو پټې ما سره دمه وکړې وی ما ته وی چې عبدالله ابن مبارک ما خو پتا اورېدلي چې ته ډېر هوښیار سړی غوستان او قمقل سړی بل نشته ډېر قمقل سړی وی ما چې ولې قمقل یم د سورلی بندوبست دله کوم لږ غوندې به یخ شي وی عبدالله چې څوک د یو معشوقې په طلب کې رواني نو وخت نه ضایع کوي هغه سورلی ته اوښانو ته نظر نه کوي زه ځان رسوم ځان ته لار نږدې کوم څه پته لګي اوښ پیدا شي او که پیدا نه شي او مازدیګر او ماښام به زه سفر کوم دروازې به نه کوم د حج موسم به راماندې تېر کې زه خپل کار کوه وی سړی لاړ مې چې زه څه دې خوښۍ کوه تک مخصور مخ دې نیولې دی او خولې ده نه بیګې روان شو زمانه تېره شوه ډېره او دغه کال زما هم نیت و عبدالله ابن مبارک وی چې زه لاړ شم او حج وکړم وی لاړم حج له خو دا سړی مې یېرو ما چې دی خو به یو 2-3 میله مزل وکړي بیا چېرته دې تللی شي اسانه کار خو نه دی وی چې حج مې وکړ او د بیت الله شریف طواف مې وکړ او بیا لاړم او د طواف زیارت ورته وایي د اختر پر ورځ دا کوي بیا لاړم نو د اختر په دې دویمه ورځ باندې مې جمرات وویشتل دا شیطانان چې ورته خلک وایي او په درېیمه مې وویشتل او اخري کومه جمره ده د هغې نه مخکې یو بله جمره راځي وی دقه ځای کې اوس خلک راغونډ دی ډېر خلک راغونډ دی هغه زمانه کې دونه رش بنو وی مې چې دا څه چل دی چې دا خلک راغونډ دی وی زه ورغلم وی چې څنګه ورغلم یو اوس خلکو لاسونه پورته کړي دعا کوي مې چې دا به څوک عالم به دعا کوي یا هر څوک چې دی وی چې ما په خلکو کې ځان وردن نه کوم مې کتل هغه شل لګیا دی لاسې پورته کړي او جاړي اوس دعا کوي شل او سوی اوهو نه دا د اختر لومبی ورځ ده رښتیا لومبی جمره یې وویشتله لومبی شیطان داسې ونیوه وی الله تا ته پته ده چې د کوم ځای نه ستا د کور نه راغلم تا ما ته حکم کړی دی چې زما د کور زوړ کور د بیت عتیق د دې طواف وکړې نو خدای ډېر په توخېدو راغلم د سورلی وس مې نو چې په سورلی راغلی او ډېرو میاشتو کې مې تا له خدای ځان راورسوم ستا د کور نه تا ته پته له خدای نیت مې صرف دا و چې ستا له دې کور نه تاو شم بیا خدایه لاړم مینا ته اجیان تلل زه مو سره لاړم بیا اجیان تلل عرفات ته په سورلو په اوښانو ګورې خدای زه په توخېدو عرفات ته لاړم بیا اجیان رالل مزدلفې ته او په مزدلفه کې شپه وکړه ما هم پکې شپه وکړه اجیان لاړل طواف زیارت یې وکړ ما هم پکې طواف زیارت وکړ اجیان لاړل د صفا مروه په منځ کې منډې والې ما هم پکې خپل ځان وتوښوم اجیانو شیطان وویشت ما هم الله شیطان وویست اوس الله اجیان قرباني کوي ما سره پیسې نشته زه قرباني په څوک څوک ګډه لالی څوک اوښه لالی څوک غوا لالی څوک بل شی لالی څوک بل شی لالی الله زه ډېر غریب او جذبند یم ما خو وس نه کېږي که ما وس کېده نو زه به په اوښ په کرای کې ستا دې کور نه راغلی هېڅ وس مې نه کېږي او خدای یو درخواست نه کوم بس نور اسم نه کوم نه دا درنه سوال کوم چې ما له جنت راکړه نه دا درنه سوال کوم چې ما د دوزخ نه لرې کا نه دا درنه سوال کوم چې ما له د دنیا راکړه ما له فلان کې شی راکړه ما له خپې جوړې کا الله دا سوال دنه نه کوم الله یو سوال دنه کوم چې دا اجان لل لګیا دی او ستا په دربار کې او ستا په در کې څاروي لالی او د هغوی قرباني قبلې نو خدای زه د خپل ځان قرباني تا ته پیش کوم زما دا قرباني قبوله کړه بل وس مې نشته وی دا ټکې یې ووی او وی دا لاسونه په مخ نور اخکلي چې او سلګۍ وواله او مړ شو ساعت لاړ خلکو چت کړ د بیت الله کشش او برکت ته به حیران شي په سترګو به نابینۍ ړوند به یې کونټۍ به ورسره او ټک ټک به کوي او د بیت الله نه به تاویږي
قسم په خدای ما په خپل لیدلې دي، الله راته گواه کوم چې په توخېدو مې خلک لیدلې دي چې د بیت الله نه تاویږي. دا توخې دا یو مثال خو تاسو له ما در غریب هم تاویږي او ګدا هم تاویږي، ښځې هم تاویږي او جنکې هم تاویږي او بوډېګان هم تاویږي. او چې په سچه ته تاو شو نو چې د حج ورځې رالي نو بیا په وخت دلته نه تېرېږي، او چې د عمرې ورځې رالي نو بیا په وخت نه تېرېږي. لکه چې سړي باندې غرمه ډوډۍ وخت راشي او د ډوډۍ نه بغیر بیا ګزاره نه کېږي، یا ماښام نه پس د ډوډۍ وخت پرې راشي او د خامخا کور ښځې ته وایي ورشه ډوډۍ راوړه، که هغه 15 منټه مرستو کوي تا لا نه راپخ کړی، تا له ترکاري تا څه کول، هغه ټیم چې راشي په سړي خارخ لګي. دقه رنګ دی چې په سچه د خدای د کور نه طواف وکړو نو چې هغه ټیم راشي در باندې به خارخ لګېدلی. نو دا خبره مې دې پورې کوله چې د بیت الله کشش دی، دغه یهودانه ښځه او د عیسایي سړیو مغسې لباس کړل، مونږ هم هلته کوز کړه، ډېره ښه هلته یې کوز، ځان هم پټ کړی دی، څوک را باندې پولیس یا څوک پې نه شي. وی هلته چې څنګه کوز شو نو خلک روان دی، یو جومات ته هغې ته ننوتل، مونږ هم ورننوتو، جومات ته ورننوتو. وی خلکو پسې روان چې دوی څه کوي نو یو برنډه د هغې نه کوز شو، بله برنډه راله، بله برنډه د هغې نه کوز شو، بله برنډه راله، بله برنډه د پپوړو د هغې نه کوز شو، یو میدان راغی. اوس خلکو ته ګورو چې نه خو تپوس نه شو کولی، که تپوس کې څوک را باندې شکي نه شي. پولیس والا دی هلته کې دونه پولیس والا ګرځي او د انټلیجنس دا خفیه پولیس خو دومره ګرځي چې د حد نه وتی، هر شپږم اووم او اتم کس سره به خامخا یو سیکورټي پولیس والا ګرځي، څوک په یو جامه کې ګرځي، څوک په بله جامه کې ګرځي، پښتانه هم پکې هغوی برتې کړي دي، اردو والا هم پکې ګرځي، انګلیش والا هم ګرځي، عربی والا هم ګرځي، چا سره وارلس سیټونه دي، څوک بغیر وارلس نه ګرځي. هغوی خو په دې کې ډېر زیات احتیاط کوي، ډېر زیات احتیاط کوي، ځکه په لکونو خلک یو ځای کې جمع شي، چې د احتیاط یې نه کړی نو د خلکو بسونه فسادونه کړل. اوس هم که پکې بعضې خلک لاګانې کوي. وی چې هغه لاندې کوز شو میدان ته، وی چې مو کتل اوس یو کوټه ده او په هغې د پاسه تور څادر پروت دی، تور غلاف، چې مو کتل دا خلک د هغې نه تاویږي را تاویږي. نو اکثر خو زمونږ دا خلک لږ قبر پرست دي، زمونږ مسلمانانو کې دا یو لوی نقصان دی. یو نیک سړی وي چې جمدي وي څوک یې تپوس نه کوي، خو چې وفات شو بیا ټول خلک په قبر پسې منډې وي، څوک پې غلاف اچوي او څوک پې مالګې اچوي او څوک یې مالګې سټي او څوک یې د تاویږي ته. هلکه دا سړی چې پرون جم دی نو چا تپوس نه کوو. زمونږ د خلکو په نظر کې دا قبر پرستي ډېره زیاته ده. دا یو شي او خپل هدي جم دیو نیک سړی ورغلی به وظیفه به ورته اخیستې وه، دین به ورته زده کړی، صحبت ورې کړی، مجلس کې به ورسره ناست وې، نو هغه کې نه ورتلې. خو چې اوس وفات شو بس دنیا پې ورماته ده، اوس به مالګې دي او قصې دي او پیسې، دا شی زیات دی. نو دا وایي چې د مسلمانو مزاج خو ما ته معلومه، نو ما په اړه کې وایي چې دې کوټه کې در نه جوړ د چا قبر دی او دا خلک هغه قبر له راغلي دي او د هغې نه تاویږي را تاویږي، خو چې دا به د چا قبر دې کوټه کې څه دي. وی دقسې مونږ یو طرف ته ودرېدو، خاوند مې هم ودرېد او زه م ودرېدم، او دا خلق لګیا دي، څوک لبیک اواز کوي، څوک دعاګانې کوي، څوک جالي چغې وایي، یو جیبه منظر یې هلته، څوک جالي او څوک چغې وي او تاویږي یو شان دی. دا خلق ټول ځي راځي او تاویږي، ځي راځي او تاویږي، ځي راځي او تاویږي. او زه او دا خاوند مې دقسې یو ګوټ ته ودرېدو او د کوټې ته ګورو، په دې سوچ کې چې دا څه شی دی، د دې کوټې دا څه کوټه ده چې دا ټوله دنیا دې را روانه ده، او دا څه کوټه ده چې دا خان او غریب او مالدار ټول ته یو شان تاویږي او چغې وایي. او دې کې څه دي چې دا خلک جاړي، او بعضې خلکو غلاف نیولی دی او هغې ته ورته رغاړوتي دي. دا منظر ممکن و. وی زه ولاړه یم، خاوند مې هم ولاړ دی، الله تعالی او زما په دې زړه کې یو تاثیر پیدا اثر پیدا شو. هغه اثر داسې و چې بس زما د زړه دا سسټم بدلېدل ورو، او زما د زړه کې څه نوې نوې خبرې راتلل شروع شو، او نږدې بیت الله ته ګورم او یکدم مې زړه بدل شو، او د زړه بدلېدو سره فوراً جړا راغله. او زه په دې باندې پوه شوم چې دا یو برکتي ځای دی، دا د الله د تجلیاتو د برکاتو د نازلېدو یو مقام دی، بس دا اخري ځای دی، بس چې یو سړی هر ځای د منډه ووایي نو آخر ځای د انسان هم دقه دی. دا ما زړه اوس دا وایي، نور څه ما ته پته بیا نشته چې دا څه شی دی. خو زما زړه دا وایي چې د دې کوټې د الله سره یو نسبت شته، د دې کوټې د الله سره یو ربط شته، د دې کوټې د الله سره یو مضبوط کنیکشن شته، او دې کوټې له خدای یو ډېر لوی عزت ورکړی دی. عیسایان او یهودیان خو خدای مني، په دې سوچ کې پروت یم، زړه مې بدلېږي چې دا خو واقعي د دې کوټې والا دین هم ماته سوچه دین ښکاري.
دې کوټې ته چې دا خلک کم راځي او تاویږي تی دا ماته سوچه دین والا ښکاري او بالکل د سترګو نه مې اوښکې روانې دي او دا سکته نشته چې خاوند نه تپوس وکړم دومره هیبت کې پرېوتم چې زه مخ اړوم چې د دې خاوند نه تپوس وکړم مخ نشم اړولی خبرې خولې نه وباسم چې خاوند چې سړیا ما باندې خو څه چلو شو زما زړه کې خو څه بل څه رالل خو لیکن نه مې د خولې نه خبره وځي نه مخ اړولی شم نه مې لاس حرکت کړي داسې یو کیفیت را باندې راغی وی چې ډېر ساعت تېر شو خاوند مې همدغسې ولاړ دی او ما دا مخ داسې په یو طریقه واړو دی خاوند ته مې داسې لاس یوړو ومې کتل وی خاوند مې همداسې بق بق ګورو لکه د لیونو هم جاړي د هغه هم د سترګو نه اوښکې روانې بلکل یو شان جاړي نو چې لږ ساعت تېر شو نو خاوند ته مې سړیا څه محسوسه وی ما ته وی چې ښځې انقلاب محسوسوم پړه کې ته څه محسوسه وی ما وی چې زما زړه دنیا بدله شوې ده د سبل څه محسوسوم ته وایه ته څه محسوسه وی ښځې چې ته څه محسوسه زه هغه محسوسوم زما زړه هغه نه دی پاتې چې مخکې و زما زړه دا وایي چې دا دین چې دا کم دی بیت الله سره تعلق لري دا سوچه دین دی زما زړه دا وایي چې دا بیت الله څه عظیم بیت دی او د الله تعالی رحمتونه او د الله تعالی برکتونه په دې را روان دي او داسې د ما د زړه دا یو کیفیت بل شان کیفیت محسوسوي د ته هغې ال نشم ویلی د هغه خبره دا بعضې امور داسې وي چې هغه په زړه کې پراتي سړی د هغې ال نشي ویلی نشم ویلی دته خو دومره ده چې ښځې د زړه دنیا بدله ده دا کور رښتونی کور دا کوټه رښتونی ښکارېږي او دې سره د الله مکمل ربط او نسبت دی او دا د الله د مضبوط دین دی چې دا خلک ته تاویږي وی ام جاړي او زم جاړم اوس به څه کوو سړیا څنګه چلو کو وی قسم دې که د هغه ځای نه مخ پوچته کړې وه یو سړی مسلمان د مټه ونیو را دې خوام کو چې را دې خوام کو نو موږ دې تپوس وکړو انګریزي دردي عربي دردي او عربي خو راځي دلته راشه موږ یو پټی کښېنه موږ درته یو درخواست کوو چاته وایم وایه څه وایه موږ غیر مسلم یو موږ ایمان مسلمانېدل غواړو دې بیت الله والا دین څه شی دی وی اسلام ستا کوم مذهب دی اسلام ښه خدای دپاره په د اسلام کې څنګه داخل شو پټ غوندې پوی کا څه چلو کو هغه وی چې دا خو اسان کار دی نه څه کړاو غواړي نه څه زمینداري غواړي نه تجارت غواړي معمولي غوندې شی دی څه شی دی نو کلمې شهادت یې راته وښوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی په ولاړه په جلا کې هغه کلمې شهادت ما موي او زما خاوند هم کلمې شهادت وي او بیا هم ته تپوس وکړه چې دا څه شی دی دا وی چې دا بیت الله دی خلک چې مونځ کوي دې تماخ کوي او څه مختصر غوندې د بیت الله تاریخ یې راته بیان کو مونږ به اوس څه کوو وی دې نه یو طواف وکړې طواف څه ته وایي چا دې راته وښو چې دې حجر اسود دی دغلته هغې ته به مخامخ شي او بیا به وی رانه مخکې شو مونږ ورپسې شو او حجر اسود ته یې بوتلو وایي چې هغې ته مخامخ ودرېدو داسې کرنټ یې راکړه لکه بجلی چې چاله شاټ ورکوي دې زړه یې راله یو درز راکړه او خدایه پاکه دا څه شی دی دا ګورې رونو حقایق دي ستا د امریکې لوی ساینسدان هغه ساینسدان چې هغه سپومې ته برختلی دی هغه ساینسدان چې سپومې ته برختلی دی هغه چې کله د سپومې نه راکوز شو نو سیاحت یې کو نو چې مصر ته لاړ نو په مصر کې بانګ واورېد لومبي وایي چې زه څنګه لاړم د سپومې نه راکوز شم نو مصر د سیاحت ځای دا ټول انګریزان راځي هغې ته نو چې جاز نه کوز شم څنګه نو ما بانګ واورېد چې بانګ مې واورېده او حیران شوم ملګرو ته مې وایي چې هلکه دا څه شی دی دا د مسلمانانو د مانځه بلنه ده مسلمانان مانځله دې ته برابري مونځ څه ته وایي هغه طریقې ما وی چې بس زه خو بل ځای ته نه خوځم ما ته خو کلمه ښایه هلکه څه لیونې که روغې وی قسم په خدای چې په سپومې مې قدم کېښود دا بانګ میل ته اورېدلی دی سپومې ته وختم او قدم مې کېښود دا اواز مې اورېد دا چې دا کوم مې دلته واورېد دا مالته اورېدی خو زه پوه نه شوم چې دا څه شی دی مې دا به زما غوږونو کې څه ګونج راځي نه پوهېدم اوهو دا هغه شی دی هغه ساینسدان تاریخ دی لیکلی دی کتابونو دی لیکلی رسالو دی لیکلی دی مسلمان شو هغه ساینسدان ستا په انټرنیټ هم شته تا په انټرنیټ ته وګوره د هغه ساینسدان نو د هغه خپل مستقل دغه هم شته څه ورته وي ویب سایټ ورته وي که څه ورته وایي دغه سړی مسلمان شو امریکې بالکل ډیوټی نه ویسته چې بس ته دغې دیوانه مازغه دي خراب دي دماغو کې ډس شوی دي مازغه دي خراب دي دا وی چې حجر اسود لور حجر اسود نبی هم طواف وکړ بس هغه يهودانه وی زم مسلمان شو او عیسائی مسلمان شو خاون میں و افسوس دا افسوس کوي افسوس چې مسلمان د خدای د کور ته په هغه نظر نه ګوري چې خدای او رسول وته کم کور ویل دي ډېر افسوس دی که مسلمان دغه د خدای کور ته په دغه نظر وکتل
کم نظر چې د الله په علم کې دی او کم نظر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذهن کې دی، دا مسلمان به بیا دا مسلمان نه دا بیا بل مسلمان نه، دا به د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه، دا به د لومبۍ صدۍ مسلمان. واقعي خلک لاړ چې طواف وکړي او پکې امرو ټس او ټس، خو طواف دی وکړه خو ریا دې ورسره وکړه. ښځو ته ګوره او ښځې سړو ته ګوره، او په ښځې یو بل سره ټیلونه وه او سړي ښځو سره ټیلونه وه، داسې خو نه ده که. او ما 10 طواف وکړل، ما 50 وکړل، ما 100 وکړل. یو 2 رکعاته مونځ وکړه خو خشته وکړه، د 100 نه دې بهتر دي. یو طواف وکړه خو مزېدار وکړه، خشته وکړه او جاړه خدای ته، الله ته زاري وکړه او دا زړه کې راوله چې خدای ټول درونه مې پرېښي دي او دقه در له راغلی. یو سړی به ګرځېده هغه به لبیک لبیک لبیک، او یو بل بزرگ وسره خوا کې ګرځي نو دته برابر نه چې لا لبیک ولا سعدیک، ځکه بعضې لبیک سره دا الفاظ هم شته چې لبیک وسعدیک والخیر کله فی یدیک والرغبه الیک، دا الفاظ هم پکې شته. نو هغه به لبیک وسعدیک، نو لا لبیک ولا سعدیک، دواړه دې نه قبلېږي، دا نه قبلېږي. نو هغه سړی ورته ویې ملګري دا ته چې لبیک لبیک وایې دا اواز خو تا ته کېږي، من خو چې دا چا ته کېږي دا خو تا ته اوري. وی اورم باقاعده، دا کله داسې ته اورې؟ وی 11 کاله مې وشو، ډېر ګناهګار یم، ما ته پته نه قبلېږي، راغلی مو تاویږم نه مې چې نه قبلېږي ځان سره ستړی کې، زه چې ته بیا بل خوا د بل څه کار کوه. 11 کاله کې دې قبوله نه شو، دا چغه راځي ځان ولې کړی؟ وی ما ته وایي چې زه خو ګناهګار یم، ډېر ګناهونه مې کړي دي او نور درونه مې پرېښي دي او دا راته اخري د خدای در ښکاري، که د دې نه بل در یو ښایي هلته ځم، بل در کې وښایه ځم، پرېږدم خو نه خدای، پرېږدم نه، لازماً زه ځم او دا الله سره زه خامخا جوړه کول غواړم. د خدای بې جوړې لکه یو سړی دی او چې څوک ته خپي او دی ولا جرګې بوزي نه رضا کېږي، بله بوزي نه رضا کېږي، بله بوزي نه رضا کېږي، بله بوزي، اخره کې وي یاره مړ مې دي کې دې کور ته ولا ورده پس اچا او دروازې اتې پټ شي دې کینې دروازې ته نه ځم وروره بخې به معافي به کې او که نه کې به دلته پروت یم چې سر وجنې مړ مې کا. نو سړی خامخا شرمېږي. نو ما خو ټول درونه پرېښودل او د خدای دې در لرالم، اوس که د دې نه تا ته بل در معلوم یې ښایي چې هلته پسې لاړ شو، ما ته خو بل در نه دی معلوم، قبلی او که نه قبلی ما نه خپه دی خپل رب، زه خپل رب راضي کول غواړم. دا سوچ چې د انسان راشي چې د خپل رب راضي کوم، خو چې دا ټکې د خولې نه ووته نو چې زه وې لبیک وسعدیک، نو د بره مؤدث سره ډبل اواز راته لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک. نیت دا جوړ کا بیت الله لزی، نو د بیت الله سوچ دا جوړ کا، دا نه چې حج به وکړم عمره به وکړم را بشم خلک به راته میلونه چې حاجي صاحب راغی عمرې والا راغی، او چې یو حج وکړم ځان ته به حاجي صاحب ویم، او چې دوه وکړم دا به الحاج ویم، لکه الحاج عربي ده خو مونږ ته حاجي وایو. مونږ دی وکړه چېرته چاونه چې مصلي صاحب، روژه دې ونیوله چېرته چاونه چې صایم صاحب، زکات دې ورکړه چېرته چاونه چې مزکي صاحب، او حج له لاړې یو سړي نوم څه ګډ وړو، نوم یې ګډ وړو، هغه نوم یې درته نالم، نو لاړ حج له، نو چې حج وکړ چې د حج نه واپس راغی نو چا ورته خپل زوړ نوم واغېسته، د ور منډه کړې مرۍ نو ستا خدای بې خو باسه لکونو روپۍ مې ولګېدې چې عجیبه شم نوم به مې بدل شي، نو بیا راته زوړ نوم هلې. نیت دا به نه کې. حضور پاک فرمایي اخر زمانه کې بعضې خلک به او حجونه عمرې به کوي، یو ورځ یو کال به عمره نه قضا کوي، یو کال به حج نه قضا کوي، خو مقصد به زما د الله رضا ني، مقصد به دی چې خلک وایي دونه حجونه مې وکړل دونه عمرې، او قسم مې دی الله په ذاتي جومات کې ناست یم د ډېرو نه مې واورېدل دا مې فلان کې حج دی دومره حج، دا مې دومره عمرې وکړې، فخر او افتخار کوي او ریاکارۍ کوي، دا به نه کوي. بالکل حج دی او که بس دا خو خدای له دې یو عبادت وکړو، خدای دې له وس درکړو، پیسې درکړه یا بل دله داخله وکړو بویه تلې او لاس وکړو کې طاقت د خدای شکر ادا کړه، مشمېره چې 2 مې وکړل او 5 مې وکړل او 6 مې وکړل، قسم په خدای مې اورېدلی دی دا مې دویم دونه حج دی، شپه مې 10 دی او دا مې 9 دی او دا مې 8 دی او دا پلان کې دی او دا ډینګرې دی، دا به نه کې. مقصد به د خدای د تلو د کورسي شابه الله تا سره جوړه کوم، ستا کور دی خدای پکې اوسېږي نه، د بیت الله دا نسبت الله ته د عظمت دی، دا د تعظیم نسبت دی، دا د دې نه دی چې ګنې خدای په دې کې اوسېږي. خو یو سړی چې د چا در لذي نو د خدای خو داسې کور نه چې پکې اوسېږي، نو موږ له یو اندازه مقرر کړې دا دغې له لاړ شي. دا حجر اسود کل کا الحجر الاسود یمین الله فی الارض، نبی علیہ السلام فرمایي حجر اسود پر مخ د ځمکه داسې دی لکه د خدای ښی لاس چې دی ښکل کړ.
یو سړی چاله لاړ شي لاس ولا خپل کې بعد په دې ځان مطمئن کا په دې ځان مطمئن کله چې الله لاس مخ کول کا او دا چې د در لورلې دا ځان مطمئن کله چې خدای در لورلم لیکن ید دا او چې خدای ز ګناګارم ته ډېر ما خپه کړې مناسب نو چې ته می خپه کړې وې الله ما سره جوړو کا الله ما ناراضي شه ته بیت الله برکاتو ته بیا ګوره بیا چې راځي بل شان برازي هغه څه باندې ځکه علما وایي چې د حج د قبلې دوه درې نخې یو نخې دا ده چې التا کم کانی شیطانان پیولي دا غیبیږي د چا غیب شي قبول او د چا غیب نشو نه دی قبول خو هغه غیبېدل خو پته نه لګي مونږ ته الله ته پته لګي دویمه نخې سره چې دا هغه دی نه راشي نو عمل به هغه سینې خبي د مخکې نه به عمل خي او درېمه نخې سره چې د بیا بیا بیاړه کېږي راشي دا به نه وایي یو سړی چا تپوس وکړه حج دی وکړه وایي ومې که خو بس خدای دې ساته هغه غریب ډېر کړېدلی و که نه وایي ومې که بس خدای دې درته نه ښایي خدای دې ساته او بعض خلک دا غزه سختو قصې خلکو دغه غلګي یاري شیطانان دی او ګوري مکه او دا ګران کار دی او پیادت دل دی او توافونه دی او پلان کې او یې زما خو د تجربه په بنیاد ته ویم چې دا څوک د هغه د سختو خبرې دلته خلک وتکي او د خلک وړي یاري کنه دی الته بلډینګونو کې پروت تش خوبونه کړي تا تش کدو راغلي کدو ته هو کدو واپس راغی دا ډېر پکې دي قسم نه تش کدوان دی او کدوان راځي الته بیت الله ته نه نږدې کېږي یو سړی مې تاسو کو مدینه منوره کې الله د تګوا کوم په مدینه شریفه کې را سره ملاو شو هلکه کله راغلی پلان کې ورو راغلی شابه دغه دا سوته ویل کېږي هلکه حرم نه بار موزخه مونږونه په حرم کې نه جي حرم ته خو بس زیارتونو کړم ال تعالی قصې بدا شروع کی پلان کې دی تعالی پلان کې دی زینه ټیک ته زخو دلته کوا مې سلام کوا وی سلام څه کم دی یره کزې کله ما زیګر واپس زم او هو تر راغلی مدینه کې دومره وروته سلام نه پیژنې قسم په خدای کده حضور پاک سلام لا ورغلو نو ورغلی سلام لا چې تپوس میو کته وی ډېر لوی راشو هغه ځکه خلک لږ یو ځایته خو ډېر لوی راشو واپس شوم ایته ما خدای دې مردار کا خوارشه او دلته یو پیند شپک سپېړې وم راغلی سره پاره کدو راغلی سره پاره پیسې دې ورکړي دا ټول خلک مړ شو څوک پکې مړ شو ورشه کم وخت بیا د یو اجي صاحب دی په خدای مې قسمی زمونږ د علاقې د شیرپاو هغه اجي صاحب مو سره مرګره کې مې دا سړی بوز او سلام په وکا تو غلط دي ظالم دومره راغی د پیغام شرمېږي نه دی ډېر لاړ شیلتا څوک لاړ شیلتا کې سامانونه والی او دا شیلم او دالم او زم پلان کې لوالم او ډنګري لوالم د دنیا سامان ځان سره را په مخه کې او دا غدنه په ټلیفون بو کې او شابه می خلاله کو غوالاله کو خیراتو کو دومره روجي پخې کا او په ایرپورټ کې مونږ نو په ایرپورټ کې چې کوزيږي سبا ویډیو کیمرې راغلي او پړق دی ولې پینځم واده یا د مور واده یا د خزي واده خدای دې به خو بس حج د ریاکاری جوړ کړل او د حج نم د دنیا یو رواج جوړ ک او د حج نم یو د دنیا یو فتنه جوړ کړل او د عمرې نم یو فتنه جوړ کړل دا عبادت ته تلی جمعات کې منځ کې چې دي نو الته به خیراتونه کوي تلی جمعات کې منځ کې ټیک ته سفر نه چرای چې نو سنت دي چې تلی خیراتو کې ټیک خبره ده یو بهترین سفر د خیرات څخه ګنا نه ده خو د مون خلک دریا کارو لپاره خیراتونه کوي او چې مونږ یو کنو خلک چاته امید چې جوړه غاړه کې د تسیرات چوي مونږ یو ک نو چې حج نه راغی حج عبادت نو زه ورته سمې نه چو امین نه په قبر باندې سیرات چې خدای دې مردار کی دا ولې له مون خلک د دین نه لري شو سلور نیم لکه او 15 لکه روپے دیو لکه ډبتلې غردولې خدای دې پاره که حج کې او عمره کې صرف نیت دا وکا چې مان په الله راضي شي صرف نیت دا وکا چې دا خدای در لازم دې ماته او ظاهري در خولې دي چې ما سره خدای جوړو کې مان خپه شوی دي او طواف د بیت الله او طوافونه او بلډینګونو کې مکه دا ټول بلډینګونو کې پراتیل ته خوبونه کوي او ټول په بازارونو کې ګرځي او کله یو شي او سالم نه بازار ته چلار شي چې الته کې څه اخلي کنه نو زر ګوتې شمیري ضرب ولا ورکی ضرب ورکی دا خو په 2 ریاله چیدا او 2 جمعتي 70 روپے یو کپ نو زر واپس ضربه وای په 70 روپے یو کپ چیدا ضربه دا وای او چې ډوړې خوري الکه دا خو په 10 ریاله باندې یو ترکارې یو پلیټ شو په 10 ریاله ورګه دیرش کې ضرب ورکاو 300 روپے هو به نه تیریږي دا شی پکې نه کېږي
هلته یو څه دلته بل څه. حج یو عظیم عبادت دی، عمره یو عظیم عبادت دی، طواف یو مزید عبادت، او بیت الله د هغې د برکت ځای. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. د خدای د قدرت نښې به پکې ووینې. دا ما چې درته کوم نیت وي په دې نیت ورغلی. مولانا احمد علی جان صاحب یو شعر وی کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله الله دې په قبر انور نازل کړي. خشته بیان به قسم دې ښکلی بیان به کوم. خشته خلکو له به اخوان ورکو نه هغه د خولې نه ما درې څلور ځله ویلي کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مهربانی. چته ځو چته دا ځای خدای ستا مهرباني ده چې د بیت الله له سړی راشي. نو مقام ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړو د هغه د خپو پکې د ګوتې د بند عمره نښې دي. دی به د قواضې کار کو، په د لفټ کار به کو، پورته کېده ښکته کېده. او حجر اسود دی، ملتزم دی، دروازه د بیت الله شریف ته، صفا ده مروه ده. د صفا مروه منځ کې د منډو ځایونه دي، غار حرا ده، جبل نور، غار ثور دی، بیت الله دی، او مزدلفه ده، او منا ده، او عرفات دی. دا ټول ګیر چاپېره د بیت الله میزاب رحمت دی، او حرم دی، او یو منځ یو پلک دی، یو پلک دی، یو منځ. دا برکتونه نور څه ته. او بیا ظاهري برکات هم د دنیا ډېر دي. ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا وکړه چې پروردګاره دا په میوو باندې آباد کې. نو قسم په خدای په میوو آباد دی. یو ملګری راغی ما ته وایي بیت الله کې هر څه شته. مې لکه یو شی پکې نشته. وی څه پکې نشته؟ مې وږي پکې نشته. هغه ما ته وخندل مولوي صاحب ته جوړ داش نغر وږو پسې دا مردان د علاقې نه مې اسې مې وږي پکې نشته. وی راځه. نو مخامخ د بیت الله ته مخامخ یو بلډینګ دی، بن داود بلډینګ وته په هغې وردن نکړم. وی وږې غواړې که د وږو دانې غواړې؟ مې څوک به تې دانې وباسي؟ دانې په کار دي. په سړي له پیسې ورکړې او قسم په خدای دا پاخو وږو دانې نه دي دی ګوتې راته ډکر راویواله. نو څه پکې نشته. پخوا به مونږ وي ګني پکې نشته. اوس غټ غټ دوکانونه دي په هغې لیکلي ګنې کا جوس، په اردو کې هم پې لیکلي دي ګنې کا جوس. ګني راس پکې میلاویږي. کم سیز دی یو سړي په هوټل کې روټۍ وکړه چې هوټل کې راله روټۍ وکړله هغه را پورې خاندل ده. هوټل کې راله ډوډۍ وکړله ما ته وی روټۍ. نو چې زه ورننوتم هغه هوټل کې مې هغه څیزونو ته وکتل نو نیغ لاړم په کرسۍ کېناستم. وی ځان له راواله مې څه راواله؟ دا خو دومره څیزونه دي او مختلف قسمه څیزونه دي کې څه راواله؟ دغه 50 شپې دومره ځای کې میز لګېدلی و یاره بلا مبالغه غلط یم لکه زموږ د جومات نه وګدو. دا جومات نه ګیر چاپېره ته خلک تاوېدل په نړیوالي تنګ خو دونه به وګدو لکه جومات ده. مې زه راوالم څه مې داسې کار وکړه چې تا ته کم شی ناشنا ښکاري بس هغه راوال. نو ما ته یې ویل هغه دغه به راوغواړو بیراغه نه به د لیست راوالو نو چې ستا پکې څه شی خوښي. ما وی ښه بیرې راوال چې مې وکتل نو څو قسمه غوښه او پیرګان او سبزیانې او د دنیا. مې لکه دا یو شی مې پکې خوښ دی چې ته مې نه دی خوړلی دا راواله. هغه د اوسۍ غوښه وه د اوسۍ غوښه. نو هغې کې بیا د اوسۍ غوښه نو هغه ما ته هغه پاڼه راواړوله. وی دا وګوره د اوسۍ غوښه کم قسم غواړې؟ مې کم قسم څه؟ یو په سیخ کې سره کوي، یو په سکرو سره کوي، یو په دې کې پخوي، یو دې کې پخوي. مې خدای ته وګوره مې خفه کواسې دې له بشیر په کار دی، دې له بشیر په کار دی. زمونږ دونه وجود نه دی چې دا هر څه هضم کړي. بشیر جان والا په کار دی. هغه خوشطبي مې وکړه مې بس راواله. نومې شی د ابراهیم علیه السلام دعا باندې رنګ فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم. خدای د مسلمانو زړونه ورته مایل کړي. رښتیا ووایه د ستاسو په زړه کې د بیت الله ارمان شته که نشته؟ خدای هم ټول ولا بوزه. دا د هغه دعا ده. وارزقهم من الثمرات. خدای میوې دې ولا ورکړي. نو علما لیکي چې میوه ډوډۍ پسې خلک پس خوري، ډوډۍ پکې پخپله راله. وارزقهم من الثمرات، میوه د ډوډۍ نه پس خوري، ډوډۍ پکې پخپله راله. او میوه د جوس نه پس خلک خوري نو جوس پکې پخپله رالل. او میوه د دنیا د نعمتونو نه پس خلک نور پکې ارسه په خپل میوه اخره کې خلک خوري ارسه پکې رالل. نو الله دې تاسو ټول بوت دی کې دا بیت الله ډېر لوی برکات دي. مونږ ته دلته برکات را رسېږي. دلته دې بیت الله ته چې مخ کړو نو مونځ قبول دی، او که دې بیت الله ته مخ نه کړې نو مونځ نه دی قبول. او چې قبر کې دې بیا واچي نو مخ بدله کم خوا اړئ بیت الله. خدای دې په قبر کې د بیت الله مخ نصیب وګرځولو کې دعا وکړئ. رب العالمین تم د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. خدای دا ټول دوستان چې د چا په زړه کې د بیت الله ارمان دی الله ته وتور رسول. خدای د بیت الله دا
طرف جهت زمون په جون کې نصیب کې او په قبر کې نصیب کې او د بیت الله مبارک دین خدای زمون نصیب کې دلتم او په آخرت هم خدای په دغه دین مونږ پاسه رب ذل جلال که څوک حج لته دي عمره لته دي الله ته حجونو او د عمرو د قبول شو سره واپس کې او ته روح صحتونه نصیب کې او چې څوک روان دي داخلي کړي دي روان دي الله غیم په خیر او رسول کې او که چا وسنه کېږي او یا نه دي کړي خدای د ټولو په کې نصیب او قسمت پیدا کې رب ذل جلال د دوالو جهانو خیر نصیب کې الله د شرونو نه مساته خدای د بغضیانو د بغضونو نه مساته د حاسدینو د حسدونو نه مساته د شریانو د شرونو نه مساته د سازشانو سکیمرانو د سکیمونو نه مساته چې څوک مسلمان ته سکیم او سازش جوړي خدای ته پکې په خپل واچي ورواکه او مونږ ته محفوظ کې الله چې د چا یو بل سره روان دي پروغه بدل کې پروردگارا د زنانو په سرونو د حیو د پردې صادر واچي خدای مریضانو نم شفا ورکه چې د چا اولاد ني الله نارینه اولاد ولا ورکه کما لکان جنکه رښتینی ته ول صالح رښتې ورکه اخر وخت په خپل کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115